د فلسطیني شهیدانو شمېر تر 100 واوښت. دواړو لیورو د جګړې ډول سخت او بدل کړی. د اسرائیلي پوځ او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ سختې او خونړۍ جګړې لا هم دوام لري او اسرائیلي پوځ هڅه کوي د جګړې ډول سخت او بېرحمانه کړي. وال سټریټ ژورنال پر خبر ورکړی چې اسرائیلي پوځ غواړي د جګړې ډول له هوایي بریدونو ځمکني عملیاتو ته واړوي او په همدې موخه پلان لري څو خپل زرګونه پوځیان غزې ته ولېږي او کور په کور د حماس ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي. په همدې مهال د حماس د پوځي څانګې القاسم غورځنګ د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د جګړې د ډول بدلولو لپاره دوی غواړي پر اسرائیلو د توغندیزونو بریدونو تر روان ساتلو ترڅنګ پر هغوی د بې پیلوټه الوتکې په مټ هم بریدونه ترسره کړي. القاسم دغه الوتکه د قدس توره په نامه پیژندلې چې د هدف په نښه کولو سره هممهاله چاودنه کوي. یاد پوځي غورځنګ وایي چې دا الوتکې پرون د اختر په لومړۍ ورځ وکارولې چې پکې د اسرائیلي پوځ یو د ګازو مرکز او یو هم هغوی پوځي ټولی په نښه کړی دی. بل خوا بیا دواړو لورو د جګړې په دوام ټینګار کړی. د اسرائیلو لومړي وزیر ویلي تر هغو چې د حماس ډله له پښو غورځولې نه وي او پر هغوی د دې جګړې لوړه بیه پړې کړې نه وي خپل بریدونه به جاري ساتي. خو حماس بیا ټینګار کړی تر هغو چې صهیونیستي رژیم خپل ظالمانه اشغال ته د پای ټکی نه وي ایښی له ځان نه به دفاع ته دوام ورکړي. د الجزیره په حواله تر دې مهاله په دغه جګړه کې 28 ماشومان او 15 میرمنو په ګډون 109 تنه فلسطیني وګړي شهیدان او 621 تنه نور ټپیان شوي دي. الجزیره وایي له تېرې شپې راهیسې د اسرائیلو په مختلفو ښارونو تر 150 زیات توغندي ویشتل شوي دي. د اسرائیلو لخوا تر دې مهاله د شاوخوا 8 تنو یهودیانو د وژل کېدو ترڅنګ 100 نه زیات د ټپي کېدو او پراخو مالي زیانونو د اوښتو پخلي شوي دي. په همدې مهال کې چین خبرداری ورکړی چې باید اسرائیلو ته یو جدي خبرداری ولېږل شي څو د خلکو له ټولې وژلې لاس واخلي. خو امریکا بیا هم د یاد رژیم پلوی ده او د حماس دفاعي جګړه تروریستي هڅه بولي. ملګرو ملتونو بیا له دواړو لورو غوښتي چې د اختریزو ورځو پر مهال لږ تر لږه موقتي اوربند ته غاړه کېږدي.